السلام علیکم بخدمه. وعلیکم سلام. شایم شایم. یوه خبره درته وکړم. زه بلې زه په لیارې کې ولاړ وم، زه داسې تللم، یوه کړغه وه، سپینه کړغه وه او ډېره غټه وه. سپینه کړغه خو سپینه خو نه وي. نه یې منئ، دا نه منئ. نه یې منم. کړغه وه که نه اوس ته یې ولې نه منئ؟ کړغه خو سپینه خو نه وي، کړغه خو ټکه توره وي. شه دا نه منئ، بله یې ته وکړم. بله وکړه. بله یې په لیارې باندې حال روان وه، دومره دومره ښکاري سپین. ودره هغه اوس ښکار خو نه وي ښار. بیا نه وي، بله یې ته وکړم. وایي که بله یې په لیارې باندې خطي روان وه، په هوا روان وه، په هوا، په لیارې نه وم، په هوا روان وم. خطي خو په هغو نه شي. دا نه منئ؟ نه یې منم. یاره دي که نه؟ زه ته یې مننه، په زه خو دې په تباه کړم. خطي خو په هغو نه شي، هغو په راځه چې بیا بادشاه سلامت ته ورځو. السلام علیکم بادشاه سلامت. وعلیکم سلام. څه دې راوړي وزیره؟ دا بهرام ده، امین ده، څه مسله یې تر وړې یم. سا میټینګ کوه مړه پښې حاضر یې که. السلام علیکم. وعلیکم سلام. بادشاه سلامت ته حاضر شو. السلام علیکم بادشاه سلامت. وعلیکم سلام. دغه دی ما ورته وویل چې هغه ځای کې زه بله روان وم او یوه کړغه مې ووینله، هغه سپینه کړغه وه او ډېره غاټه وه، دې ما سره نه ومنله. بیا مو بیا ورته وویل چې هغه ځای کې یو ښار روان وه، مو ورته وویل چې هغه دومره ښکار و، صحیح سپین سپین صحیح ښکاري. بیا مو ورته وویل چې هغه ځای کې خطي وه، پوسه په هغو روان وه. اوس دغې کې دا یې مو سره نه مني چې څه حساب. وزیره دا بهرام به جیل ته وچوي او روزانه 10 ټنډای به په د سار سار وایي. بادشاه سلامت دای په مو په کیسې ګرام وو. دې وویل چې کړغه سپینه وي، کړغه خو توره وي. بیا یې وویل چې خطي په هغو روان وي. بیا یې وویل چې ښایي خره ښکار وي. ته ځکه ګرام یې که نه چې ته د خره سره بحث کوې. یوسه